بسم الله الرحمن الرحیم. نن ورځ موږ خبره کوو چې څرنګه کولی شو د فیسبوک پیج منیټیزیشن دپاره د رایټ منیجر د لارې اپلای وکړو. رایټ منیجر وایي څه ته او څرنګه کولی شو د همدغې طریقې څخه استفاده وکړو او خپل فیسبوک پاڼه منیټایز کړو. په نن ویډیو کې درته ټول معلومات درکوم. تاسو دغه ویډیو له پیل نه تر پایه پورې وګورئ او مخکې له دې چې پر ټاپک باندې پیل وکړو تاسو دې ویډیو ته لایک ورکړئ او که په چینل کې راسره نوي یاستئ چینل سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ نوي هر راتلونکي ویډیو تر تاسو در ورسیږي. راځو دوستانو دې ته چې رایټ منیجر وایي څه ته. رایټ منیجر د فیسبوک او انسټاګرام اړوند یو ځانګړی ویب سایټ ده چې د بیلابیلو موخو دپاره استعمالیږي. یو د هغې جملې څخه د فیسبوک پیج منیټیزیشن دپاره استعمال ده. فیسبوک منیټیزیشن اوس مهال پر افغانستان او پاکستان هیواد کې شتون نه لري، خو د رایټ منیجر د لارې موږ کولی شو د فیسبوک ټیم ته اپلای وکړو او خپل فیسبوک پیج منیټایز کړو او ورڅخه ارنینګ پیل کړو. خو دوستانو رایټ منیجر یوازې هغو اشخاصو دپاره ده چې کنټنټ په خپله جوړوي، یعنې کاپي رایټ ونه لري. کاپي رایټ راځو دې ته چې کاپي رایټ وایي څه ته. کاپي رایټ هغه ویډیو دی چې تاسو یې له فیسبوک څخه ډاونلوډ کوئ او بیا یې پر خپل فیسبوک پاڼه باندې خپروئ. دې ته ویل کېږي کاپي رایټ ویډیو. مثال په ډول پر فیسبوک کې یوه ویډیو له مخکې خپره سوې ده، تاسو راځئ همغه ویډیو ډاونلوډ کوئ او بیا یې پر خپل فیسبوک پاڼه باندې خپروئ. دغه ډول ویډیو ته ویل کېږي کاپي رایټ ویډیو. تاسو شاید د همدې لارې څخه خپل فیسبوک پاڼه مخته یوسئ، مګر بیا تاسو په راتلونکي کې نشئ کوی د فیسبوک څخه ارنینګ وکړئ، ځکه دوستانو فیسبوک مانیټایزیشن دپاره تاسو نشئ کوی کاپي رایټ ویډیو وکاروئ. په کاپي رایټ ویډیو باندې فیسبوک کمپنۍ پیسې یا مانیټایزیشن نه ورکوي. دا چې څرنګه کولی شو اپلای د فیسبوک منیټیزیشن څخه وکړو، په نن ویډیو کې درته همدا طریقه درښیم. په نورو ویډیوګانو کې موږ دغه ټول معلومات خپاره کړي وو چې څرنګه کولی شو د فیسبوک پیج جوړ کړو. د فیسبوک پیج منیټیزیشن قوانین او شرایط څه دي. که چیرې تاسو یا د ویډیو نه وي لیدلي کولی شئ د ویډیو ډسکرپشن څخه لیدنه وکړئ او اړوند معلومات ترلاسه کړئ. کوشش وکړئ چې دغه ټولې ویډیو سټیپ بای سټیپ وګورئ ترڅو په راتلونکي کې د کومې غلطۍ سره مخامخ نه شئ. په نن ویډیو کې همدغه طریقه درښیم چې څرنګه به د رایټ منیجر د لارې فیسبوک ته اپلای کوو ترڅو خپل فیسبوک پاڼه منیټایز کړو. راځئ دوستانو د موبایل سکرین ته تاسو دغه ویډیو مه سکیپ کوئ، ځکه دوستانو اپلای کولو خبره ده. که چیرې تاسو پر دغه وخت کې یو غلطي هم ترسره کړئ بیا ستاسو فیسبوک پیج نه منیټایزیږي او ستاسو خواري ابد وي. نو کوشش وکړئ چې ویډیو سکیپ نه کړئ او له پیل نه تر پایه پورې سټیپ بای سټیپ تعقیب کړئ او همدغه ویډیو د خپلو نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ ترڅو هغوی هم ورڅخه استفاده وکړي. را به شو د موبایل سکرین ته د رایټ منیجر د لارې فیسبوک ټیم ته اپلای کوو د یو پیج منیټایزیشن دپاره. ګرانو دوستانو زه راځم فیسبوک ته او دلته تاسو ته هغه فیسبوک پیج درښیم د کوم دپاره چې زه نن ورځ اپلای کوم. تاسو لیدلی شئ دغه فیسبوک پیج ده چې نه دومره فالورز لري او نه هم دومره لایک. د همدغه فیسبوک پیج زه نن ورځ منیټایزیشن دپاره اپلای کوم. په تېره ویډیو کې مې هم د همدې فیسبوک پیج یادونه کړې وه. د دې دوستانو تاسو به راسئ کروم براوزر ته، په سرچ کې به ولیکئ facebook.com. تاسو به لومړی خپل فیسبوک آی ډي په کروم براوزر کې لاګین کړئ او بیا کله چې تاسو فیسبوک آی ډي په کروم براوزر کې لاګین کړه په دغه طریقې سره سویچ اکاونټ د لارې به خپل فیسبوک پیج لاګین کړئ. تاسو به په دې ځای کې خپل فیسبوک آی ډي لاګین کړئ. ما الریډي خپل فیسبوک آی ډي په کروم براوزر کې خلاصه کړې ده. د هغې نه وروسته بیا راسئ کروم براوزر پر همدې سرچ برخه کې ولیکئ فیسبوک رایټ منیجر. دوستانو سپیل او تاسو ته په سکرین باندې ښکاري همدا به سرچ کړئ فیسبوک رایټ منیجر. د لیکلو وروسته تاسو په سرچ اپشن باندې کلیک واخلئ. تاسو به دوستانو راسئ په دې دوهم اپشن باندې کلیک واخلئ، لومړنی اپشن به انتخابوئ میټا رایټ منیجر، همدا کلیک کئ. په دې ځای کې به تاسو په هغه 3 ډاټ باندې به لومړی یو کلیک واخلئ، د ډیسکټاپ سیټ به انتخاب کړئ. ما الریډي ډیسکټاپ سیټ انتخاب کړی ده. بیا به راسئ په دغه غشي اپشن باندې کلیک واخلئ. په دې ځای کې یو اپشن ده ریکویسټ اکسس، را به شئ همدغه اپشن به کلیک کئ. د کلیک کولو وروسته په دې ځای کې به ستاسو همغه فیسبوک پیج را خلاصوي. که چیرې تاسو پر یوه آی ډي کې زیات پیجونه لرئ کولی شئ سویچ اکاونټ د لارې انتخاب کړئ ترڅو هغه پیج انتخاب کړئ کوم دپاره چې تاسو اپلای کول غواړئ. په دې خانه کې تاسو ته وایي چې تاسو څه شی محفوظ کول غواړئ. تاسو به ویډیو انتخاب کړئ. په لاندې خانه کې به تاسو انډیویجول انتخاب کړئ. انډیویجول په دې معنی چې مختلف کنټینټ جوړوم او بیا یې پر فیسبوک باندې اپلوډ کوم. تاسو به همدا انتخاب کړئ. د انتخابولو وروسته په دې ځای کې به تاسو د خپل فیسبوک آی ډي نوم ولیکئ، د فیسبوک پیج نوم نه، د هغه آی ډي نوم ولیکئ پر کوم کې چې تاسو فیسبوک پیج جوړ کړی ده.
زما فیسبوک آی ډي نوم ده بریالی احساس. زه دوستانو ته همدا لیکمه. د فیسبوک پیج نوم به پر دې خانه کې نه لیکئ، ځکه دوستانو چې دلته تاسو څخه د فیسبوک آی ډي نوم غوښتی ده، د فیسبوک پیج نوم نه. د هغې آی ډي نوم ولیکئ پر کوم کې چې ستاسو فیسبوک پیج جوړ ده. د فیسبوک پروفایل نوم ولیکئ، د پیج نوم نه. په دې ځای کې تاسو بل وایي how often do you publish content. تاسو څو ځلې کنټنټ اپلوډ کوئ؟ ډیلی اپلوډ کوئ، ویکلی اپلوډ کوئ، منثلی اپلوډ کوئ؟ تاسو به یو خانه انتخاب کړئ. زه ډیلی کنټنټ جوړوم او بیا یې اپلوډ کوم. ما ډیلی انتخاب کړ. په بله خانه کې تاسو ته وایي کاپي رایټ که چېرته لرئ یس انتخاب کړئ او که نه لرئ نو انتخاب کړئ. اوس دوستانو تاسو ته وایي چې د خپل فیسبوک آی ډي یو ویډیو راواخلئ او کاپي کړئ د فیسبوک پیج څخه. تاسو به دلته د هغې ویډیو لینک کاپي کوئ کوم باندې چې زیات لیدونکي راغلي دي، یعنې لیدونکي زیات ولري، د همغې ویډیو لینک به کاپي کوئ. په دې دوستانو زه په شیر اپشن باندې کلیک اخلم او د دغه ویډیو لینک کاپي کوم. د کاپي کولو وروسته یو ځل بیا کروم براوزر ته راسئ او په دې ځای کې به همدغه لینک پیسټ کړئ. دا دوستانو په بره دغه ځای کې به تاسو د همدې ویډیو لینک ورته پیسټ کړئ. اوس که چیرې تاسو یوټیوب لرئ، ویب سایټ لرئ، کولی شئ پر دغو خانو کې د ویب سایټ، یوټیوب او همدارنګه د نورو ټولنیزو رسنیو لینکونه اډ کړئ. زه فلحال یوټیوب لرم. راځم دوستانو یوټیوب څخه لینک کاپي کوم او په دې ځای کې د خپل یوټیوب چینل لینک هم ورته پیسټ کوم. که چیرې تاسو یوټیوب نه لرئ یا هم ویب سایټ نه لرئ، اړینه نه ده چې تاسو دغه کار ترسره کړئ. په مور اپشن باندې کلیک اخلم او دغه لینک له دې ځای څخه کاپي کوم. د کاپي کولو وروسته یو ځل بیا براوزر ته راځو او په دې ځای کې همدغه لینک پیسټ کوو. نو د دوستانو کله مو چې لینک پیسټ کړ، وروسته نورې خانې مو کړي. فلحال د ویب سایټ نه لرم ترڅو د ویب سایټ لینک ورسره اضافه کړم. په دې ځای کې تاسو ته وایي what else should we know. تاسو به یوازې دومره ولیکئ I want to protect my content. ډېر معلومات مه لیکئ. دا په دې معنا چې زه غواړم خپل کنټنټ د کاپي رایټ څخه وساتم ترڅو یې بل شخص اپلوډ نه کړي. نو ځکه زه غواړم د رایټ منیجر د لارې اپلای وکړم. I want to protect my content. یو کوچنۍ جمله ده، کولی شئ چې ویې لیکئ. که دا هم نه لیکئ آپشنلي ده، لیکلی یا نه لیکئ تاسو پورې اړه لري. ما ورته دوستانو دا دی ولیکه I want to protect my content. په دې خانه کې به تاسو خپل ایمیل ادرس ولیکئ. ګورئ دوستانو هغه ایمیل ادرس چې تاسو پر موبایل کې فعاله وي. اړینه نه ده چې تاسو د خپل فیسبوک آی ډي ایمیل ادرس دلته ولیکئ. یو خاص یو ایمیل ادرس ولیکئ چې ستاسو پر موبایل کې خلاص وي. دغه ایمیل ته اوس دوستانو یو کوډ لیږل کیږي. همغه کوډ به راواخلئ، دلته به یې وریفای کړئ. دا د دوستانو ما هغه خپل ایمیل ادرس ولیکه. په سینډ اپشن باندې کلیک اخلو. تاسو کولی شئ دغه کوم اپشن چې درنه پاتې وي دا بیا هم ورڅخه لیدنه وکړئ ترڅو د دې ځای کې کومه غلطي ونه کړئ. لومړی دوستانو راغلو، دلته مو انډیویجول انتخاب کړه. دا د اوس دوستانو جیمیل اکاونټ راخلاصو. موږ ته د فیسبوک ټیم د لوري کوډ لیږل کیږي د رایټ منیجر لخوا. همدغه ایمیل مې دا دی راخلاص کړ. لږ انتظار ورته کوم ترڅو دغه کوډ موږ ته ولیږل شي د فیسبوک لخوا. انتظار به ورته تاسو هم کوئ دوستانو. دغه ډېر وخت هم نه نیسي، خو تاسو به دقیق معلومات ورکوئ ترڅو کومه ستونزه رامنځته نه شي. ریفریش ورته وکړم دوستانو. تاسو لیدلی شئ د رایټ منیجر د لورې موږ ته کوډ ولیږل شو. همدغه کوډ کاپي کوو. یو ځل بیا د کروم براوزر ته راځو. په دې ځای کې دوستانو دغه کوډ پیسټ کوو. شپږ عدده کوډ د همدا لیکلو وروسته بیا په وریفای اپشن باندې کلیک اخلو ترڅو زموږ ایمیل وریفیکیشن ترسره شي. دوستانو دا دی زموږ ایمیل وریفیکیشن ترسره شو. لږ انتظار ورته کوو ترڅو دغه ثانیې پای ته ورسیږي. د پای ته رسولو وروسته بیا راځو په دې ریکویسټ اپشن باندې کلیک اخلو. بله دوستانو ما څخه یو اپشن پاتې هغه مې ترسره کړه. په ریکویسټ اپشن باندې مو دا دی کلیک واخیسته. اوس دوستانو زموږ اپلای د رایټ منیجر د لورې فیسبوک ټیم ته ترسره شوه. تاسو لیدلی شئ تھینک فار ریکویسټینګ اکسس ټو رایټ منیجر. زموږ اپلای فیسبوک ټیم ته ترسره شوه. تقریبا یوه هفته وروسته موږ تاسو ته ځواب راکول کېږي چې آیا تاسو فیسبوک پیج منوټایز شو یا هم منوټایز نه شو. که چیرې منوټایز شوی نه وي نو بیا تاسو ته پر ایمیل کې لیکل کېږي چې د دغه ستونزې له امله ستاسو فیسبوک پیج اپلای رد شوه. تاسو به بیا هماغه ستونزه پر خپل فیسبوک پیج کې حل کړئ او دوهم ځل لپاره به یوه هفته وروسته یو ځل بیا د اپلای وکړئ فیسبوک ټیم لپاره. دا دوستانو چې څرنګه کولی شو د رایټ منیجر د لارې فیسبوک ټیم ته اپلای وکړو. که دغه ویډیو معلوماتي وه او ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلې وي همدې ویډیو ته یو لایک ورکړئ او که په چینل کې راسره نوي یاستئ چینل سبسکرایب کړئ. که چیرې کومه پوښتنه غوښتنه درسره وي په کمنټ کې حتمي ولیکئ ترڅو یې ځواب ترلاسه کړئ. د ټلګرام چینل لینک د ویډیو په ډسکرپشن کې موجود ده. کولی شئ هلته هم راسره ګډون وکړئ. تر بیا ښه وخت ښې چارې الله مو مل شه.